دا غږ چې د غوړي پکې کېږي واښه څه ډېره ده دوستانو. نو دوستانو دا پیاله لږ کوچنۍ ده، دغه جګ ته به د غوښې ور واچوم، په مساله کې به به راووم او تر څنګ یې نو دوستانو لږ اندازه غوړي هم ور اچوو، وږه وو، مرچک وو او ګشنیز هم پسې ور اچوو. دغه یو ګیلاس مستې هم نورې پر ور اچوو. اذان نارسو زه به روژه ماته کوم. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سیمین میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست، ژوند چارې په خیر در باندې تېرېږي. نن یو ځل بیا دوه شیان درته پخوو. همکارانو بیا پوښتنه کړې ده چې کړایي و بانجان بیا راته پخه کړه، نو نن جلا ډوله کړایي په مستو کې درته پخوم او بانجان هم نو شاید په هغه رقم وي. تاسې راسره وګورئ چې اول څه ترسره کوم. 2 کیلو د چرګ غوښه م راوړې ده او نور نو د کړایي سامان دي، مثلا مرچک دي، هوږه ده، ګشنیز دي، تر څنګ یې د کړایي مساله ده او بانجان او رومیان هم شته. نو تاسې راځئ د خیره سره اول به غوښې پرېولو اشپزخانه کې، بیا به د هغه وروسته اشپزۍ ته ادامه ورکړو. نو لیدونکو دا ښه پاکه پیاله ده او دا غوښې دي په تقریبا 2 کیلو غوښې دي. دا به د خیره سره اوس پرېولم، ښه خوندورې پاکې به په دغه اوبو باندې پرېولم. نو تاسې راسره مل واوسئ چې ښه ښایسته غوښه کوښښ وکړئ دوستانو ښه پاکه پرېولئ او دغه د غوښې دغه شیان ځینې ایسته کوئ دوستانو، دا وینه ده پکې ایښې شوې ده، دا باید ځینې ایسته شي د غوښې. نو زه به غوښه پرېولم، تاسې راسره واوسئ. نو لیدونکو 2.5 کیلو غوښه مو ښه صفا پاکه پرېولله. تاسې ورته وګورئ، ماشاءالله هېوادمل صاحب ډېره غوښه راوړې ده. نو دا به اوس دلته د غوړي لپاره کښېږدم. زه به کوښښ وکړم چې په یو غټه مجمه کې دا غوښه په مساله کې وګورم. دیګ یې م راوړ. تاسې راسره اوسئ. او زه بیا د رومیانو ته آماده کړم. نو دوستانو دا پیاله لږ کوچنۍ ده، دغه جګ ته به د غوښې ور واچوم، په مساله کې به به راووم. نن بیا بل ډول کړایي ده دوستانو، د هغه په اصطلاح باندې چکن وایټ کړایي ده. نو دې ته به دوستانو د ښه تروې مستې راوړي دي، دا مستې به لږ ور واچوو. رومیان درته ټول کوچني وي و دوستانو کړایي نو بېلابېله ډولونه پخېږي. دا نو موږ د مستو کړایي هغه پیشنیان یې چکن وایټ کړایي بولي. لږ لږ ور اچوو. ماشاءالله څونه ښه ګټه مستې یې راوړي، بس یې د همدغو اندازه یې بس ده، ځکه چې بیا مساله کې بیا سمې ورسره راځي. دا مستې دوستانو بیا وروسته هم لږ ور اچوو، ستاسې چې فکر یې داسې نه وي چې یوازې په سر کې ور واچوئ بیا مو یېره شي. ځینو دوستانو په هغه تېره ویډیو کې کمنټونه کړي وو چې تاسې ولې بهرنۍ مساله استعمالوئ. نو دغه مسالې هم د دې په افغانستان کې خپله اوس هم جوړېږي. نو دا مساله به هم دلته پر واچوو تر څو غوښه یا لږ ده، اوس هم لږ ده، تر څو غوښه ښه پکښې حل کړو او تر څنګ یې نو دوستانو لږ اندازه غوړي هم ور اچوو. بل جګ نو برام دغه د روش جګ راواسي، دا یو څه غټ جګ دی، خو شاید انشاءالله په دې خاطر به ښه پکښې راسي چې ښه غټ دی. غوښې مې څه ډېرې دي، تاسو باید کوئ چې د خیره سره ژر یې روژه ماته آماده کړو، ځکه روژه ماته لږ وخت پاته دی. نو دوستانو جګ ته به غوړي ور واچوو، جګ یو څه غټ دی او بخاري یو څه سره کمزورې ده. نو دغه جګ ته مو دغونه غوړي ور واچوه، دغه یو بوتل تقریبا دا نو څونه دي؟ 1.5 لیټر. 1.5 لیټر دی؟ یو لیټر دی دا دغه غوړي. اوس به غوړي راوایشېږي، اوس بخاري را سمه شوه. نو غوړي به چې راوایشېدل د خیره سره دوستانو، بیا به هغه غوښې چې په مساله کې وهلي دي او په مساله او مستو کې هغه به ور واچوو چې سرې به یې کړو. نو لیدونکو غوښې مې په دا بل ځای کې وهلې وه یو څو دقیقې مخکې، اوس به یې ور واچوو. دا غږ چې د غوړي پکښې کېږي.
واچوي څه ډېره ده دوستانو. نو په دې خاطر مو د غټ جیګ ورته انتخاب. او اوس بیا په دغسې غوړو کې سره انشاءالله سره کړو. یو څه وخت وروسته به انشاءالله غوښه ښه خوندوره سره شي. دا چې دا جګ نه وي په دې کې پخېدم نو بیخي ډېره وه. وګوره نو قدرمنو لیدونکو غوښې مو جګ ته ور واچولې او پر ګاز مو کښېښولې. نو دا دې د دې دپاره به تاسې راولاړ شئ او غوښې به ښه خوندورې سرې کړي. د سره کولو څخه وروسته نو د خیره سره بیا یې راکاږو، بیا رومیان ورته سره کوو، وږه وو، مرچک وو او ګشنیز هم پسې وراچوو. د خیره سره تاسې پروسه خاطر ورکړم. نو بله کوم کړایي پخه کړه، دا وارې فقط مستې ور اضافه شوي دي. نو د مستو کړایي څنګه پخېږي خو نو دا مخکې له مخکې غوښې په مساله کې ول کېږي او د هغه څخه وروسته نو بیا داسې یو دیګ کې ور واچوي. که غټه کړایي وه غټې کړایي کې ور واچوئ نو بیا به داسې په کراره سره انشاءالله پخې شي. نو تاسې راسره اوسئ. یو ادمت صاحب هم دا کور یې ودان زما سره اشپزي کوي، ځکه اشپزي خو نو یوازې نه کېږي. رومیان زه نشم میده کولی. کور یې ودان یو ادمت صاحب دا همکاري راسره کړې ده. یو ادمت صاحب دا همکاري راسره کړې ده. رومیان دی راته مې دي او موږ په ګډه کار کوو. دا نو فضل احمد جان دی. فضل احمد جان هلته نور شیان راته اماده کوي او په خپل جانب کې دغه یم د لیدونکو زه بیا اشپزي ورته کوم. نو د همکارانو کور دا همکاري راسره کوي، ځکه دا په یوازې ځان په روژه کې نه کېږي چې ګرد شیان کوي، ډېر وخت هم غواړي. نو تاسې راسره پاتې اوسئ. پورې سره کېدو نه دي راغلي چې غوښې سرې شي د خیره سره بیا یې ځینې راکاږو. نو دا دوستانو د ترکاري دپاره مو ښه خوندور پیاز او بادرنګ د ترکاري و د سلاتې دپاره اماده کړله او دا زموږ تاسې ګران فضل احمد جان دی. فضل احمد جانه څنګه یې؟ الحمدلله ښه یې؟ فضل احمد جان دوستانو ترکاري راته اماده کړي. وعلیکم سلام. بانجان هم د خیره سره وروسته پخوو دوستانو. بانجان بیا دی زموږ د ملګرو او زما خپله بانجان ډېر خوښ دي. نو بس په هره اشپزي کې بانجان یې او کړایي دا دا ځای را رسېدلې ده. در اوسه لا غوښې نه دي سمې سرې. غوښې انشاءالله سرې شولې، بس داسې دي چې ډېرې نرمې شولې او ډېرې فوقالعاده شولې. اوس به نو د خیره سره دغه رومیان دي، دا رومیان به ور واچوو. خو البته د رومیان مخکې به یې وارې دغه ور واچوو، مرچک او وږه ور واچوو، تر څو په دغه کې ښه سره شي. وږه هم سره کېده غواړي او مرچک هم سره کېده غواړي. هېواد مصب مهرباني ته مرچک وږه ورخطا کړه. نو دوستانو وږه او مرچک مو ور واچوله د خیره سره او اوس به سره ولړو، ځکه چې دا مرچک او وږه نو په غوړو کې پخېږي او کله چې رومیان ور واچوئ بیا د هغه وروسته نو نه ور لوېږي. کوښښ به کوئ د غوښو د دغه سره بیا یو ځای ور اچوئ. دوستانو تاسې وګورئ غوښه ډېره نرمه ده، ډېره نرمه ده. که داسې اوس موږ په لاس کېکاږو ډېره نرمه سوې ده غوښه. نو غوړې نه ځینې کموو په دې خاطر چې جګ غټ دي چې بیا ښه سم پکې پاخه شي. بیا به وروسته که چیرې غوړې ځینې کموله چا نه خوړل هغه بیا ځینې کم کړي. نو ګرانو لیدونکو انشاءالله وږه او مرچک پکې سره شوله. اوس به د خیره سره رومیان ور واچوم. مهرباني وکړه ادمت صاحب کرار ورچپه کړه، زه به دلته دیګ ونیسم ورچپه یې کړه. نو رومیان به ور واچوو دوستانو، بیا پر سر یو څه مالګه ور واچوو، ور واچوو د خیره سره. نو لیدونکو رومیان مو ور واچوله. اوس به د خیره سره د یو 5 یا تر 8 دقیقو پورې ورته انتظار شو، تر څو د رومیان پکښې خوړین شي او ښه سره پکښې خوندور شي. نو لیدونکو دا چې کړایي د خیره سره انشاءالله پر اماده کېدو ده او تاسې کولی شئ دا ریسپي په ډېر اساني سره واخلئ. اول به غوښې په مستو کې ووئ، په مستو او په مساله کې لږ غوړي به هم پسې ور واچوئ، بیا به یې په غوړو کې ښه ښایسته پسې سرې کړئ. هغه وروسته به نو رومیان البته وږه او مرچک ور واچوئ چې ښه پکښې سره شي. هغه وروسته به رومیان پر سر ور واچوئ، بیا به نو د خیره سره تر هغه وخته پورې پر اور باندې کښېږدئ تر څو اوبه وچکي. دا خو نو اوس ډېرې اوبه لري، تاسې وګورئ دوستانو چې کوبیانې کوي. موږ یې تر هغه وخته پورې اور نه پسې بندوو تر څو دغه اوبه وچې نه کړي. چې اوبه یې وچې کړې پر غوړو باندې راغلله، بیا نو د خیره سره انشاءالله زموږ ستاسې کړایي اماده ده. کړایي پر غوړو راغلله او بالا انشاءالله پخه ده. اوس به نو د خیره سره د دې دپاره اماده یي چې انشاءالله په روژه ماتې وخورو. خو موږ تاسو ویلي وه چې بیا په وروسته کې یو ګیلاس مستې د دې دپاره ور اچوو چې ذایقه یې دغسې. نو مستې انشاءالله دغه یو ګیلاس مستې هم نورې پر ور اچوو د دې دپاره چې بیا هلته
ډېره خوشخوره راځي. نو دا مستې چې مو ور واچولې د خیر سره مازې به یې لږ سره ولړو تر څو مستې پکښې حل سي. بره بیا نو سر ور پټ کړو، بیا چې راخلو مازې به یې لږ ګرمه کړو. نو نوره انشاءالله روژه مات هم رانږدې دي. څومره روژه مات دي واد مصب نور؟ 15 روژه مات دي. نو د خیر سره په دفتر کې مو اشپزي اماده کړې وه. نو داستانو دغه کړایي چې تاسې وخورئ ډېر خوند به پر واخلئ، او انشاءالله تعالی کوم چیرې پخوله بیا په کور کې هم په ملګرو سره هم تاسې کولی شئ چې پخه کړئ په دغسې شکل سره. نو ډېره په زړه پورې او خوندوره کړایي به وي. د خیر سره زه بانجان هم پخوم. د بانجانو د پخولو طریقه خو هم نور راسره لیدلې ده. بس کړایي انشاءالله نور آماده ده، فقط د یو 2 دقیقو دپاره نور هم پر اور پرته وي، بیا سر پرې پټوو او بالا پخه ده انشاءالله. نو بیا چې راواخلې انشاءالله په قابو کې به واچوو د خیر سره. هغه ځای به هم تاسو ښکاره کړو، بیا به د همکارانو او د لیدونکو سره چې کله یې خورو هغه به مې انشاءالله تاسو ته درښکاره کړو. نو دا وه د کړایي د پخولو طریقه. یو وارې په لنډو کې بیا هغه ریسیپي درته وایم. غوښې چې مو پاکې پرېوللې په مساله کې به ووایي، په مستو مساله او غوړو کې به لږ سره خشتې کړي. د یو 10 دقیقو دپاره کوم چیرې وخت ډېر درلودی نو د یو نیم ساعت دپاره یې په غوښ کې دغسې په مساله کې دغسې کښېږدي. د هغه څخه وروسته به بیا راواخلئ، غوړو ته به یې ور واچوئ چې په غوړو کې ښه سرې شولې. بیا به نو مرچک او وږه ور واچوئ، او د هغه وروسته نو د خیر سره بیا به رومیان پر سر پسې ور واچوئ د یو څو دقیقو دپاره، 8 څخه تر 10 دقیقو دپاره، تر هغو چې د رومیان پر غوړو راځي. نو د هغه وخت بیا همداسې پرېږدئ چې تر څو رومیان پر غوړو راسي، او تر څنګ بیا په پای کې یو لږ اندازه مستې نورې هم پسې ور اچوو. البته پام وي دوستانو چې مساله کوم چیرې نوره ور اچوله ور واچوئ، او کوم نه ور اچوله بس هماغه اول د په مساله کې چې مو غوښې وړي دي هغه اوله وارې هم بس دی. نو د خیر سره بس کړایي آماده ده، تاسې وګورئ. بس خوراک ته آماده ده دوستانو. داسې بعضې نوشیجان کولی شي. هر نوکي چې راپورته کې بس خوراک ته جوړ دی. دا چې اوس روژه ده موږ اوس نسو خوړلی، ګوډۍ باده به انشاءالله ځانونه وسي د خیره، او تاسې به کړایي را سره نوشیجان کړئ. دوستانو د خیر سره روژه ماته بس 10 دقیقې وخت پاته دی، 10 بلنۍ پاته 8 دقیقې وخت پاته دی. زموږ داسې یو بل ملګری او د کندهار پوهنتون استاد انجینر صاحب ویس احمد هم اشپزي د کوره څخه راوړې ده، بانجانو وریجې ده راوړي دي د کوره څخه. نو دا موږ نه وو خبر چې استاد دا د کوره څخه دغه شیان راوړي دي. نو دا هم رارسېدلي د خیره سره. زه به دا اول کابو ته ور اچوم. روژه ماته ډېر لږ وخت پاته دی. لابونه هم بیا سره لږ دوستانو خو د دفتر ژوند دی، د دفتر ژوند یې بس سره پکښې ځای وویل. نو ماشاءالله دغه وریجې نو زما خوښ یم دوستانو. او استاد دا دي نازولي کوره به دا اوس دا کړایي ښکاره کړه. کړایي به بوی یې ګورئ دوستانو، داسې بوی یې راولاړېږي. واه واه ودر لږ سره ګرمه سي ول مصب ما کروای ما ویې وشته لاندې وموشته کروای ما بمبره دا ګاز چې نه پراتېده. او لیدونکو د خیره سره کړایي خو مې نو درته ویل چې اماده کړې مې ده، او زما انډیوالان چې دا خو د دې قربان شم، بس قرباني مې د دې دپاره بیا نن ورکړه. که نه ما خو نو ځان دویر کوي سړی نه بیا په یو بلې واشپزي هغه یې بېرته زما د غاړې کړه. نو بس ګرمه شوه انشاءالله، لږ به ګرمه شي ودما صاحب، لږ به ګرمه شي ځکه چې دا غوښې ټولې نه دي ګرمې. ګرانو لیدونکو د خیره سره بلا بیا غابو ته ورخطا کړو. سپینې نه دي سمجانه راولې، سپینې نه دي تکې سپینې دا خو دا ستا قربان شم دا داسې چې دا بله کوم شی دی مطلب دا نوم یې وایټ و، موږ ویل چې وایټ تکې سپینې کړو. وایټ دا نه منه کوای نه ودرېږه دا به زه پلا بیا وګورم، بیا داسې نه یو څوک راسته ونیسه وي هغه ته به بیا نور ووایم. او دې دوستانو او چېر وارې په کړۍ کې ګیله کړې وه، دا ولې داسې لیاب نه لري و، داسې ګیله نه وه کړې وه، نه خو هغه بیا جلا شی و. دا وارې ما هلته ودرېږه، زه به دا شی در پوه کړم چې تاسو اوس نه یې خوړلی. نو دوستانو د خیره سره دا خو نو کړایي شوله د څه شي د مستو کړایي. د مستو کړایي خو نو یا ځان ته خوند کوي، او زموږ د یو همکار سره شله کېږي بیخي د ډېرې خوشحالۍ سره بیا ځینې کېږي شله ځینې کېږي. دا که چې څه کیسه ده دا ډېر وخت داسې شیت یې ډېر تلوار دي. یاره زه هم دونه بې تلوار نه یو احمد صاحب ځکه دغه چې احمد صاحب څنګه بولې
ولا سوزدلې ډوډۍ ورته راوړم وروره که ښه داسې ډېره خوندوره ده نو بس څه پکې زه بیا وایم بلا در پورته کوئ وروره بیا نور نشته چې دوه مارې بیا پسې راسپول وه بلا د هغه اول وار یې ګډه کار وخلاصوم څه پکې زه به دا ژر یوسم تر څو پر یاران سره ځي کار بېر وکړم نو خزان یې نه دی کړی ویسه وړه نو دوستانو کړایي خو مو ور واچوله دا مجاڼ داسې سره ګرم کړو انشاءالله مجاڼ روم قابو ته ور واچوو انجینر صاحب چېرې دی دروازه خلاص کړي دغه دوه غابه خوراک احمدي صاحب نو لیدونکو د خیره سره دا به بیا بنده کړو او کړایي ته په بنجاڼ هم څه وي د کړایي څخه په بنجاڼ هم راوباسو ور وابېچوو او کړایي کې هم راوخ یا دا بله سي دا په دغه دوه آبو کې راوخ ژر هغه خلک چې موږ اشپزیان ګوري موږ داسې په اصطلاح باندې څنګه تنګ ځای شو خوندګیانې که زموږ اشپزیان ګوري نو د هغو دپاره دې وویل سي موږ داسې تلواري کار کوو غابونه یو څه ډېر ټکوو ځکه چې غابونه په دغه کې نه لرو په دفتر کې ډېر دا هم شوله بانجان او دا هم شوه دوه غابونه خو دا به زه پسې ووایم مننه چې راځه یو ادمل صاحب والا بیا ویوسو راسه چې دسترخوان صاحب سره وا دا چې شنو رنګه دي ماشاءالله نو دوستانو د خیر سره دسترخوان دا دی اماده سو دا کړایي شوله او دا ویس احمد استاد ورجې راوړي دي تر څنګ یې خرما ده او بانجان دي انجینر صاحب یې د کور څخه بورګیان راته راوړي دي او سلاد دی وادمل صاحب دی احمدي صاحب دی فضل احمد دی همت صاحب دی هغه ولي همت دی او دا زموږ څه استاد او انجینر صاحب ویس احمد دی او دا بل انجینر صاحب محمد امین صاحب دی او نو بس اشپزي نیمه ما ورکړې ده نیمه د کور څخه را رسېدلې ده موږ به د خیره سره شان سره نوشیجان کوو ماشاءالله تاسې هم دوستانو د ملګرو او د دوستانو سره یو ځای ښه ښایسته روژه ماتونه اماده کړي او تر څنګ یې پسې ورسره نوشیجان کوي نو لیدونکو د خیره سره اذان آرسو زه به روژه ماته کوم اللهم اني لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت الله پاک شکر دی دا لاس تاسو ته چپه مالي کړای ورته ویل کېږي وایټ اینډ ریډ دا سیس نو دا ملګري چې د خیره سره روژه ماچ شوله نو پس لیمه جان دی عجب خوند کوي سمجانه ښه خوند کوي بانجان او کړایي نوشیجان کورنۍ ورځې ښه خوند کوي نوشیجان څه زما دیم نوشیجان سي دوستانو د خیره سره بس موږ به ډوډۍ وخورو ستاسې ځای دا دی خالي دی نو را سره پاتې سي لیدونکو مړ شوی نه یم ستړی شوم ادمل صاحب ویل بله ورځ یې مه پخوه ما پخه ډېر خراب شی مې پخ کړی دی او د رښتیاګو دغونه مې وخوړله یا خرابه نه وه وروره د ټولو داسې په خوند وخوړله نو دوی ویل منځونه به وکړو دوه مارې پړاو بیا پر رنګ پیل کړو ښه نو دوستانو ما سمین صاحب ته ویله مال چې ډوډۍ وخورو روژه مات وکړو بیا زه خبرې کوم زما سره د روژه مات تر مخ خبرې نه کېږي او سمین صاحب خو نو دا دی تاسې وینئ داسې تر و تازه سو جوړ روغ یم سم دم دی جوړ روغ یم خو باز داسې ستړی شوی یم ډېره مې خوړلې ده دوستانو او ما خپل پر شیانو خپله خوندر وخت اخیستی انجینر صاحب د کوره څخه بورګي راوړې وه د پټاټو د دغه ده د چی شي د ګندنې ده او بل انجینر صاحب ویس احمد هغه بیا دغه راوړې وه وریجې راوړې وې ښه ښایسته بانجاڼې پسې راوړې وه د کوره څخه وریجې مې دغونه ډېرې وخوړلې نو دوی ډېرې نه وخوړې خو ما ډېرې وخوړې هغه وریجې ته بیا زه سترګې نه لرم مقصد لیدونکو که مې واخ وریجې را برابرولې دغه ښه ښایستې خوږې وریجې زما ډېرې خوښې دي نوشیجان او دا چې هغه کړایي دې خوندوره نه وه پخ کړې دا څه وایه هم خوندوره دې پخ کړې دوستانو به ګره غابو کښېنوي بس ډوډۍ باندې بیا کش ورکوي د هغه د فارم مننه خو بیا یې مه پخوه بیا نه پخوم بل وخت مه پخوه خو یو ادمن صاحب هم ویل بیا مه پخوم تا څه نظر دی
ولا ښه وې ډېرې خوندورې وې خو دغه ډېرې تکې سپینې ولې نه وې دوی دا وایټ وروره خو دغونه ډېر رومیان مې ور اچولي یو بوتل غټ غوړي مې پسې ور واچول او بل مې پسې ور واچول دا چې هغه کړایي یې زده وه که هغه د ویډیو لیدلې هغه دستې وایي چې هغه وایټ وې کله دونې رومیان غواړي ما کله وایي چې دا چکن وایټ ده وروره دا د مستو کړایي ده دا د مستو کړایي وه ما در پخه کړه په مستو کې لیدونکي دې قضاوت وکړي بیا چې په کمنټ کې ولیکي خامخا تا ویلي چې په اول سر کې دې وویل زما په یاد د مستو کړایي مې پخه کړه وروره تخینه نه منې مستې بیا تورې دي مستې لږ بلاک دي هغه خو ما رنګ نه دي ور اچولی چې چکن وایټ سي او سپین وایټ سي او چی سي خو خیر پارسو ډېره خوندوره وه ته ودې زه راپورته ځم زونه مې خوړلې ده یاره باید مننه څوک وکړي چې هرکاني هغه شی چې وخوړل سي دوستانو دا هغه ولي ایمت دی زه ښه داسې او دا ایمت خو نو ته پېژنې ما ډوډۍ ته په نانا ویلې ایمت صاحب هغه وخت په یوټیوب یې درلودی تمثیل یې کوئ نو هغه دغسې وخت و دغسې وخت و بلکل چنګک ګرځېدی شاوخوا خامخا باید یې شي ترلېدلی وای چنګک کې سپین ږیري ستا سره څوک سره و کم سپین ږیري دی خبرې چې کولې یې جیبه وای راس چې وک نه به هغه بدل یعنی زنګ منګ میر وری یا ولا یا هغه نو یو ادمن صاحب و یو ادمن صاحب دلیو شه او د دا دیوال دی را غواړي شه نو نور ته شیا و بیخي شکر دی بس ایمت صاحب شوس چې مو خړل نه سنم ډیر ماړس ولا او رښتیا ولا خو راځي یې درځ چې بده سن والا دوستانو موږ به ګړی آرام ورته وکړو ستای څخه ډېره بلنه چې پروګرام تر دا وخت را سره وکړي او مزغمولو خدای دې چې اسپېزیم زده کړې وي چانه مو زده غو به زده یو چې درمه شي زده ده هغه په کمنټ کې راته ولیکي چې څه ډول بل درجه وخت چې زه ښه پخولی سم آفرین نو تر بل پروګرام خدای پاک سپارم السلام علیکم